سلامونه ملګرو، جوړ په خیر. په دې هیله چې روغ وئ. سمندر شته خو لمر نشته. د فبرورۍ میاشته او د فبرورۍ نیمایي ته خبره نږدې شوې ده. که لمر نشته خو خوندونه شته. دلیل یې دا دی چې د طبیعت اوبه دي او دا د مدیترانې سمندرګی دی. موږ د افریقا په شمال کې یو، د تانجیر ښار نومیږي په المغرب کې، او په زړه پورې کیسه ده. دغه سمندر چې دی دا به لږ څه در وښیم. دې خواته چې تاسې ګورئ دا د ملاګه د اسپانیا برخه ده. لږ څه دې خواته دغه تنګی دی، دا د جبل طارق سیمه ده چې د اسپانیا او د برطانیا په منځ کې پرې لانجه وه. اوس د اسپانیې مربوطه او د برطانیا یې هم دعوا کوي. دې خواته چې راځئ داسې اروپا شروع کېږي. هاخوا کې بیا آیسلنډ دی، داسې چې راځئ ګرینلنډ دی. لکه تاسو پوهېږئ امریکا ولسمشر یې دعوا کوي چې دا به نیسمه دا خواته، او لږ دا خواته چې ورشي بیا نو طبیعي ده چې امریکا راځي. د امریکا یعنې دلته په دې ځای کې امریکا نه رامخکې دلته د اتلانتیک سمندر دی، او داسې چې راځئ بیا امریکا شوله، هله پسې ځئ دې خواته افریقا ده. الجزایر ورسره تړلی ده، د دې خاورې سره المغرب سره الجزایر دی، او دې خواته بیا نو پسې ورځئ آسیا شروع کېږي. افغانستان هغلته دی. بس نو په داسې ځای کې یو چې د مدیترانې سمندر د اوقیانوس له سمندر نه سره جلا کېږي نه سره یو ځای کېږي په اصطلاح. بس په دې ځای کې یو موږ، مطلب د لویو وچو ترمنځ په یو ځای کې یو، خو ځای مو خالي دی.